نو اوس ور رسیږي زمونږ د دوامې برخې خاص مېلمه ته محترم جلال امرخیل صاحب نه هیله کوو تر څو راشي او خپل طبیعي اشعار تاسو ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. پیل به د سید شاه سعود له یو څو بیتونو نه وکړم. هغه وویل سترګو کې هر څه د جانان دي ته خبرې که نه، سترګو کې هر څه د جانان دي ته خبرې که نه، ستوري هم بیرته را روان دي ته خبرې که نه، او هسې په خوله باندې توحید توحید نارې مه وهه، هسې په خوله باندې توحید توحید نارې مه وهه، د زړه په تل کې د بوتان دي ته خبرې که نه. بس تشې زلفې خو دې نه دي چې در ټولې کړې، بس تشې زلفې خو دې نه دي چې در ټولې کړې، دلته څوک نور هم پریشان دي خبرې که نه. دا جنکۍ چې درته راغلې د بابا مزاره، دا جنکۍ چې درته راغلې د بابا مزاره، د دوی پر زړونو هلکان دي. یو غزل درته ووایم، وایي دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده، دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده، سترګې چې پټې کړم خوږېږي مې باڼه له درده، او لکه د پاڼې که خدای ژېړه کړلې ته له درده، لکه د پاڼې که خدای ژېړه کړلې ته له درده، لکه د ونې په ملا مات کړمه زه له درده، او ته رانه مه پوښته چې ولې مې خوبونه نشته، ته رانه مه پوښته چې ولې مې خوبونه نشته، ته راته ووایه څوک څنګه شي ویده له درده، او په هغه شپه چې شړک باران په کشمالو ورېده، په هغه شپه چې شړک باران په کشمالو ورېده، د زلفو یاده په خدای زړه مې چاودېده له درده، او ستا تګ نه پس هم چې ساه اخلم نو رښتیا به وي چې، ستا تګ نه پس هم چې ساه اخلم نو رښتیا به وي چې، نه څوک د چا له غمه مري جانا او نه له درده، او که ځې زما په خاطر هره چهارشنبه زیارت ته، که ځې زما په خاطر هره چهارشنبه زیارت ته، ما د همدې لپاره هم نه کړي خدای ښه له درده. که ځې زما په خاطر هره چهارشنبه زیارت ته، ما د همدې لپاره هم نه کړي خدای ښه له درده، او جلاله مینه به بدنامه شي په ټوله دنیا، جلاله مینه به بدنامه شي په ټوله دنیا، په ډک محفل کې په زړه لاس مږده د زړه له درده.